Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar, Imam, afridi. My dear viewers, pa nanane video ke ba munga the future continuous tense chukum definitions ya usage warta hum waylishi haga ba wayu. د دې نه وړاندې چې کومه ویډیو وه په هغې کې مونږ د فیوچر کنټینیوس ټینس فارمولا یا سټرکچر هغه مو ویلی و. نو که تاسو په فیوچر کنټینیوس ټینس باندې ښه ځانونه پوهول غواړئ نو هغه پارټس هم وګورئ د دې دپاره چې د فیوچر کنټینیوس ټینس باندې تاسو ښه پوه شئ. نو ټایم مو ناخلم راځي چې د ښه پوهېدلو دپاره ډیفینیشنز او مثالونه وګورو. فیوچر کنټینیوس ټینس لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري is used to show that an action which will happen in future and continue for some time in future. My dear viewers, future continuous tense دا هغه کار ښایي کوم چې په راتلونکي کې یا په مستقبل کې کیږي او د څه وخت دپاره پکې جاری هم وي. لکه په دې مثالونو کې he will be going to school tomorrow، هغه به سبا سکول لا روان وي. نو دا اوس یو داسې ایکشن دی چې کوم به سبا جاری وي. نو د دې نه دا واضحه شوه چې فیوچر کنټینیوس ټینس دا موږ له په مستقبل کې جاری کار ښایي. یا په دې بل مثال کې we will be playing cricket next Sunday، مونږ به را روان اعتبار د کرکټ لوبه کوو. نو په دې مثال کې هم داسې ایکشن شو کیږي کوم به چې په راتلونکي کې جاری وي. یا په دې بل مثال کې she will be cooking okra tomorrow، هغه به سبا بنگلې پخوي. نو my dear viewers، د ډیفینیشنز او د مثالونو نه پس زه امید لرم چې د فیوچر کنټینیوس ټینس کم اولنی سیناریو و یا یوزیج یا ډیفینیشن په هغې باندې به پوه شوي وئ. په یوزیج نمبر 2 کې فیوچر کنټینیوس ټینس دا پیرلل ایکشنز شو کوي. مین هغه کارونه شو کوي کوم به چې په یوه وخت کې په مستقبل کې په راتلونکي کې جاری وي. لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري فیوچر کنټینیوس ټینس ډسکرایب پیرلل ایکشن. لکه په دې مثالونو کې خو د مثالونو نه وړاندې یو پوینټ بل هم نوٹ کوي چې د فیوچر کنټینیوس ټینس چې کوم اولنی ایکشن دی دا به په فیوچر کنټینیوس کې کیږي او دویم چې کوم ایکشن دی هغه به په پریزنټ کنټینیوس کې کیږي. اکثر له سټوډنټان دلته کنفیوز شي او په دوانو جملو سنټنس کې فیوچر کنټینیوس ټینس استعمالوي. نو په یوه کې به فیوچر کنټینیوس ټینس وي او په بل کې به پریزنټ کنټینیوس ټینس وي. لکه په دې مثالونو کې I will be studying English، I will be studying English while Zahid is cleaning the room. نو اوس که تاسو د اگزامپل لا په دې سکرین باندې وګورئ نو په دې فرست سینټنس کې چې کوم د فیوچر کنټینیوس ټینس استعمال شوی دی او په سیکنډ کې بیا پریزنټ کنټینیوس ټینس دی. یا بل اگزامپل he will be going to school، he will be going to school and it is raining، هغه به سکول لا روان وي او باران به هم شروع وي. نو د دې مثالونو او د ډیفینیشن نه دا واضحه شوه چې فیوچر کنټینیوس ټینس دا پیرلل ایکشنز هم شو کوي لکه کوم په دې مثالونو کې تاسو ولیدل. په سیناریو نمبر 3 کې فیوچر کنټینیوس ټینس انټرپټډ ایکشن شو کوي. my dear viewers، لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین ښکاري future continuous tense is used to show an interrupted action، هغه کار شو کوي کوم چې interrupted وي. مین یو کار شروع وي او بل کار
په فیوچر کې پراتلونکي کې پیرا پیښ شي نو دا اولانې کار انټرپټ کې مین وید راوي خلل پکې پیدا کی لکه په دې مثالونو کې I will be studying when you call me. اوس په دې اگزامپل کې my dear was I will be studying زبا سټډي کوم جاری با وما زما دا اکټیویټي په فیوچر کې جاری وي چې تمالا کال اوکې نو دلته دا یو کال می چکم دے دا با دا په فیوچر کې چکم کنټینیو ایکشن دے I will be studying دا با انټرپټ کی یا فور ایگزامپل دا سے هم مونږ ویلی شو چې he will be cleaning the room. He will be cleaning the room when you come home. هغه با کمره صفا کوي لاګیا به وي پراتلونکي کې ته چې کورلا راشه نو مين ته چې راشه هغه به لاګیا وي کمره به صفا کوي او دا ایکشن به انټرپټ شي یا فور ایگزامپل my dear who was موږ داسې هم ویلی شو چې I will be waiting for you. I will be waiting for you when you arrive. کله چې ته را رسینو زبا تعالی انتظار کوم نو my dear who was the definitions او د مثالونو نه به تاسو لا معلومه شوي وي چې future continuous tense دا یو interrupted action هم ښایي interrupted mean چې stop شوي وي خلل پکې پیدا وي او دا پوینټ هم د ځان سره نوٹ کوي چې کوم دا جاری ایکشن وي دا به په فیوچر کنټینیوس کې وي او دا بل ایکشن به په سمپل پریزنٹ ټینس کې وي my dear who was د سیناریو نمبر 3 نه پس اوس راځو مونږه سیناریو نمبر 4 لا او په سیناریو نمبر 4 کې لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاری future continuous tense is used to show a present continue action. دا پوینټ هم د ځان سره نوٹ کوي چې فیوچر کنټینیوس ټینس چې کوم دی دا یو موجوده جاری کار هم شو کوي لکه په دې مثالونو کې he will be sleeping no he will be sleeping no هغه به اوس ودوي نو my dear who was که وکتلی شي نو دا مونږه فیوچر کنټینیوس ټینس استعمال کړو خو معنا د پریزنٹ ورکوي نو فیوچر کنټینیوس ټینس از used to show that an action which will continue in future but give present meaning دا سه کار شو کوي کوم بچ په راتلونکي کې جاری وي خو معنا به د پریزنٹ ورکوي یا لکه د اگزامپل کې he will be going to school no هغه به اوس سکول روان وي یا my dear who was لکه دا بل اگزامپل he will be eating no my dear who was دا زمونږه د فیوچر کنټینیوس ټینس سیناریو نمبر 4 او د دې سره زمونږه فیوچر کنټینیوس ټینس کمپلیټ شو زه امید لرم چې تاسو به د فیوچر په کنټینیوس ټینس باندې پوه شوي وئ زما چینل در سره لایک سبسکرایب کړئ مننه تھینکس